السلام علیکم، ستړي مسئ په خیر راغلاست. فوټوسنتیسز یا هم ضایع ترکیب چشته ویل کیږي. ضایع ترکیب عملیه کوم چې د هغې په وسیله باندې نباتات ځینې الجان او ځینې بکټریاوې خپل ځان ته خپله خواړه برابروي. دوی ضرورت نه لري چې له تیارو شیانو څخه لکه موږ او تاسې چې وریجې و، غوښې و، میوې و، سبزي راواخو، پاخه یې کړو یا یې موږ او تاسې وخورو. اما نباتات یوه داسې عملیه لري چې د هغې په وسیله باندې کولی سي چې دوی د محیط څخه ډېر ساده شیان واخلي او هغه په ګلوکوز باندې بدل کړي، یا یې په میوه باندې بدل کړي، یا یې د دوی په نورو داسې موادو باندې بدل کړي چې له هغې څخه هم خپله استفاده وکړي او هم موږ او تاسې ته مواد راکړي. اوس دغه ضایع ترکیب عملیه وچش ته ویل کېږي. ضایع ترکیب عملیه موږ او تاسې داسې تعریفوو چې دا هغه عملیه ده د کومې عملیې په وسیله باندې چې نباتات د لمر انرژي جذبوي او دا بیا اړوي و کومې انرژي ته؟ و کیمیکل انرژي ته. یعنې کله چې په نبات باندې دغه د لمر وړانګې ولګېږي دا خو نو لایټ انرژي سوه. کله چې دغه لایټ انرژي و کیمیکل انرژي ته واوړي دې ته ویل کېږي د ضایع ترکیب عملیه. اوس دغه د لایټ انرژي څنګه کیمیکل انرژي ته اوړي؟ د دې لپاره موږ او تاسې یو معادله هم لرو. که چیرې موږ او تاسې په معادلوي شکل باندې ولیکو، معادله یې موږ او تاسې داسې لیکو چې مثلا نبات دی H2O یا هم اوبه د ریښو څخه اخلي. کله چې دغه اوبه د ریښو څخه واخیستل سي دا ځي د نبات و پاڼې ته. هلته په پاڼه کې د یوې بلې غیر عضوي مادې چې کاربن ډای اکساید وي له دې سره یو ځای کېږي. بالاخره موږ او تاسې ته یو بله ماده په لاس باندې راکوي. دغه ماده څه نومیږي؟ دغه ماده چې لاسته راځي موږ او تاسې وایو چې C6 H12 او O6 ګلوکوز لاسته راسي او همدارنګه هم موږ او تاسې ته اکسیجن په لاس باندې راسي. یعنې هغه تعریف سو او دا یې فارموله سوه. یعنې نوري انرژي اوس څنګه په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي؟ ګورې داسې اوبه دي، کاربن ډای اکساید دا دواړه دوی سره یو ځای کې د چا په موجودیت کې یعنې سن لایټ یا هم د لمر وړانګې باید چې شتون ولري بیا دا کېږي. او همدارنګه د بل یوې مادې په شتون کې چې بیا له هغې څخه ضایع ترکیب نه کېږي هغې ته ویل کېږي کلوروفیل. نو دغه دوه مادې د لمر د وړانګو او د کلوروفیل په شتون کې بدلیږي په ګلوکوز او په اکسیجن باندې. دې ته ویل کېږي ضایع ترکیب. تاسې اوس ورته وګورئ دلته دغه سن لایټ جذبیږي، دغه دواړې مادې سره یو ځای کوي چې دا نوري انرژي سوه. دا بدلوي په کیمیکل انرژي باندې چې هغې ته موږ او تاسې ګلوکوز وایو او همدارنګه اکسیجن موږ او تاسې ته په لاس باندې راکوي. دا یو تعریف سو. اوس دا تعریف خو ډېر اوسه معلومېږي ته چې بس ما ضایع ترکیب زده سو، خو دغه معادله داسې نه ده چې اوبه راواخه، کاربن ډای اکساید راواخه، په یو پیاله کې واچوه چې تا ته ګلوکوز جوړ سي، بلکې یا دا یو ډېره اوږده پروسه ده چې په نبات کې سرته رسېږي. اوس نو دغه د ضایع ترکیب عملیه په کوم ځای کې د نبات واقع کېږي؟ دغه عملیه د نبات په پاڼه کې واقع کېږي. یعنې په کوم ځای کې؟ په لیف یا هم پاڼه کې واقع کېږي. ځکه خو موږ او تاسې وایو چې پاڼه د نبات د غذا فابریکه ده. که چیرې دغه پاڼه موږ او تاسې وګورو دا ځینې برخې لري. مثلا دغې برخې ته د سر برخې ته که دا پاڼه موږ او تاسې راواخلو، مثلا دا پاڼه ده له سر څخه ولاندې خوا ته کومې برخې لري؟ اوله برخه یې د اپیډرمیس، د اپیډرمیس برخه، یعنې دا هغه د نبات د پاڼې هغه سرګرنه برخه ده. بله دا هغه د منځ برخه ده. دې د منځ برخې ته موږ او تاسې وایو چې شي میزوفیل، د میزوفیل برخه. او همدارنګه په دغه پاڼه کې موږ او تاسې ځینه واسکیولر بنډلز یا هم انتقالونکي بنډلونه چې هغه زایلم او فلویم دي چې ګلوکوز او اوبه انتقالوي دا پکې شته. اوس په دغو درو کې په اپیډرمیس کې، په میزوفیل کې او په واسکیولر بنډل کې ضایع ترکیب په کوم ځای کې کېږي؟ دغه میزوفیل بیا په دوه ډولو باندې ویشل شوی دی. یو دغه لوړ دی او بل دا لاندې دی. د لوړ ته موږ او تاسې وایو فیلیسیډ میزوفیل او دا لاندې ته موږ او تاسې وایو سپونجي میزوفیل. د ضایع ترکیب عملیه په دې ځای کې پېښېږي. تاسې وګورئ داسې اوږدې حجرې چې په دې ځای کې شته. دغه اوږدې حجرې په خپل ځان کې ډېر زیات کلوروپلاست لري. کلوروپلاست هغه ارګانیل دی په کوم کې چې ضایع ترکیب کېږي. نو لکه څنګه چې دوی ډېر کلوروپلاست لري نو ځکه په دوی کې ضایع ترکیب هم سرته رسول کېږي. نو ضایع ترکیب د نبات په کوم ځای کې کېږي؟ په پاڼه کې کېږي. په پاڼه کې په کوم ځای کې کېږي؟ په دغه منځ برخه کې کېږي د پاڼې. په دا منځ برخه کې بیا چیرې کېږي؟ په میزوفیل کې.
په میزوفیل کې چیرې کیږي؟ په پالیسیډ میزوفیل کې سرته رسول کیږي، ځکه په دې ځای کې ډیر کلوروپلاست دی. اوس دا کلوروپلاست څه ته ویل کیږي؟ که موږ تاسو راسو دا یو کلوروپلاست ډیر نږدې کو په هغې کې کوم غړي شته، دا ما تاسو ته یو کلوروپلاست لیکلی. دغه کلوروپلاست که چیرې موږ تاسو وګورو دا دوې مهمې برخې لري. یوه برخه یې هغه ده چې په دې کې دا ګردي ګردي ساختمانونه شته، دې ته موږ او تاسې د ګرینا برخه وایو. او بله یې هغه برخه ده په کوم کې چې د ګردي ګردي ساختمانونه نشته، هغې ته موږ او تاسې د سټروما برخه وایو. دغه د ګرانا برخه په کوم کې چې د ګردي ګردي ساختمانونه شته، دې ته موږ او تاسې وایو چې شي د تایلاکویډ ساکس یا هم د تایلاکویډ کڅوړې په دې ځای کې شته. او په سټروما کې موږ او تاسې وایو چې ځینې انزایمونه شته چې دا هم د ځای ترکیب لپاره مهم دي. په دې کې موږ او تاسې وایو چې جی ان ای او همدارنګه ار ان ای او دغه رایبوزومونه او دا شیان په دې کې شته. اوس دغه د ځای ترکیب مرحله په کلوروپلاست په دواړو ځایو کې کیږي، هم په ګرینا کې سرته رسول کیږي او هم په سټروما کې سرته رسول کیږي. په دغه ګرینا کې چې کوم مرحله سرته رسول کیږي دا هغه عملیه ده کوم چې لایټ یا هم لمر ته ضرورت لري. او په سټروما کې چې کوم برخه یا کومه عملیه د ځای ترکیب د واقع کیږي هغه لایټ ته ضرورت نه لري. نو په همدې خاطر خو موږ او تاسې د ځای ترکیب عملیه په دوو مرحلو باندې ویشو. یوه یې هغه عملیه ده چې هغه لایټ ته ضرورت لري. ګوري د ځای ترکیب څو سټیجز دي؟ د ځای ترکیب سټیجز یا هم مرحلې دوې دانې دي. یوې ته یې موږ او تاسې وایو لایټ ډیپینډنټ یا موږ او تاسې په لنډ ډول ورته ویلی سو چې لایټ ډیپینډنټ ریاکشن، یعنې دا هغه سټیج دی چې لمر ته ضرورت پکې شته. او دوم بیا هغه دی چې هغې ته موږ او تاسې ډارک ریاکشن هم ورته ویلی سو یا موږ او تاسې لایټ انډیپینډنټ، معنا چې لایټ ته ضرورت په دې کې نشته، دا په توره شپه کې هم کیږي، د شپې هم کیږي، هر وخت دا کیدای شي چې سر ته ورسیږي. نو یو لایټ ریاکشن سو چې موږ او تاسې لایټ ډیپینډنټ هم ورته وایو، او دوم یې ډارک ریاکشن سو چې موږ او تاسې لایټ انډیپینډنټ ریاکشن هم ورته وایو. اوس نو دا دوې مرحلې سوې ګورئ. اوس دغه دوې مرحلې کې موږ او تاسې نن په دغه اوله مرحله باندې بحث کوو. یعنې موږ او تاسې دا وایو چې څنګه دغه معادله کې د لمر انرژي جذبیږي او دا بیا کیمیکل انرژي ته اوړي، څنګه دغه نبات دغه لمر انرژي جذب کړي بیا دا واړوي یوه کیمیاوي انرژي ته. دغه عملیه خو موږ تاسې ویلي وه چې دغه اوله مرحله د ځای ترکیب دا چیرې کیږي؟ هغه د کلوروپلاست په ګرینا کې کیږي، په تایلاکویډ کڅوړه کې. په کوم ځای کې؟ تاسې وګورئ دا تایلاکویډ کڅوړه دا ده. زه اوس راځم دغه د کڅوړې دغه یوه خوا ډېره رانږدې کوم، مثلا یا دا خوا یا مثلا دا ځای او یا مثلا دا ځای، ټول یو شی دي، هېڅ فرق نشته. دغه یو دانه زه ډېر رازوم کوم، نږدې کوم یې چې څنګه دغه لایټ جذبیږي بیا څنګه دا کیمیکل انرژي ته اوړي. دا داسې اوړي. ګورئ مثلا دا دی د لمر وړانګې راغلې په نبات باندې ولګېدې، د لمر وړانګې په نبات باندې ولګېدې، بالاخره ولاړلې یوه پاڼې ته، په پاڼه کې ولاړلې د نبات و میزوفیل برخې ته، بیا هلته په کلوروپلاست باندې ولګېدې، په کلوروپلاست کې بالاخره راورسېدې دې ځای ته راورسېدې. کله چې دې ځای ته لایټ راورسېږي دلته موږ او تاسې ځینې پروټینونه لرو چې دغه پروټینو ته ویل کېږي د ځای ترکیب په عملیه کې د لایټ جذبونکي پروټینونه. دا پروټینونه مختلف دي. اوس اوله واره مثلا کله چې د لمر وړانګې په دې ځای باندې لګېږي، تایلاکویډ د کڅوړې په دغه پوښ باندې په دغه غشا باندې چې کله لګېږي، نو چې دا زموږ او ستاسې تایلاکویډ کڅوړې داخلي خواص دي ته موږ او تاسې ورکو انر یا هم داخلي سپیس آف تایلاکویډ، یعنې د تایلاکویډ د کڅوړې داخلي خوا، او همدغه خوا یې موږ او تاسې ورته ویلی سو چې دا یې بیا اوټر سپیس دی. کله چې د اوټر سپیس څخه په دغه ځای باندې لایټ ولګېږي، دغه لایټ چې جذبوي د دې لپاره موږ او تاسې دوه دانې شیان لرو چې یوه ته ویل کېږي فوټو سیسټم 2 او دا بل یو دا دی چې ته بیا ویل کېږي فوټو سیسټم 1. د دوی دواړو په وسیله باندې د لمر وړانګې چې کله په نبات ولګېدې دا جذبېږي. دا دی چې کله دغه وړانګې جذبېږي دا څنګه جذبېږي؟ په دغه فوټو سیسټم 2 په دغه پروټین یا په دې چینل په دغه شي کې
دلته موږ او تاسو وایو چې کلوروفیل پروت دی. دا دی کلوروفیل دی، کلوروفیل دی. په دې ټوله شاوخوا ځای کې څوک پروت دی؟ کلوروفیل پروت دی. کله چې دغه د لمر وړانګې په دغه پروټین فوټو سیسټم 2 باندې لګیږي، په دغه فوټو سیسټم 2 کې د پخوا څخه لا چې پراته دي الکترون پراته دي. په دا هر یو کې الکترون پراته دي ډیر زیات. کله چې دغه د لمر وړانګې په دغه فوټو سیسټم 2 باندې لګیږي، په دغه کلوروفیل کې چې کوم الکترون پروت دي دا له دې ځای څخه بې ځایه کیږي، ځکه د لمر وړانګې چې کله په دې باندې لګیږي دا انرژایزډ کیږي، یعنې دې ته انرژي انتقالیږي. کله چې دغه انرژي ور انتقالیږي، دغه الکترون د خپل ځای څخه بې ځایه سي، دلته یو دې ځای ته راسي. داسې یو ځای دی ته موږ تاسو وایو یو بل ځای چې په هغې کې الکترون اول د واره نیول کیږي. دغه الکترون چې له دې ځایه بې ځایه سي، اول د واره د دې ځای په وسیله باندې په همدغه فوټو سیسټم 2 کې ونیول سي. ګوره داسې مثلا د لایټ په دې ځای باندې ولګېدی، په دې ځای کې الکترون دی، دا یې بې ځایه کړه، الکترون انتقال سو و دې ځای ته ولاړه. اوس نو ګورئ دلته دوه شیان شته. یو موږ تاسو لرو پیریفرل انټینا سیسټم او بل موږ تاسو لرو ریاکشن سنټر. کله چې دغه لایټ په دې ځای باندې لګیږي، دا لایټ ټول راټول سو، الکترون یې بې ځایه کړي، دې ته پیریفرل انټینا سیسټم ویل کېږي. یعنې دا لایټ راټول سي، خلاصه ده دوی یې راټول کړي. بیا چې دغه لایټ له دې ځای څخه د الکترون په شکل باندې ولاړی و دې ځای ته، دې ته موږ تاسو وایو ریاکشن سنټر یا هم د تعامل مرکز. په دې ځای کې چې د اول چا الکترون قبول کړي، دې ته موږ تاسو وایو پرایمري الکترون اکسپټر، یعنې د الکترون اول منونکی. بالاخره دا د الکترون له دې ځای څخه بې ځایه سو، انتقال سو و دې ځای ته. اوس دغه الکترون له دې ځای څخه ټوپوي یا زیپي سي و دې پروټین ته. دا بیا یو بل پروټین دی چې د پلاستوکوینن په نامه باندې دی، دې ته الکترون ولاړ سي. تاسو وګورئ له دې ځای چې د الکترون ولاړی بې ځایه سو، دلته د الکترون ځای خالي پاتې سو. دا باید بیرته ډک سي، الکترون باید بیرته پیدا سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو په غذایي ترکیب کې په معادله کې ویلو دا دی H2O. دغه H2O چې نبات ته ولاړ سي، په دې ځای کې اوس په کار راځي موږ او تاسو، یعنې دغه H2O راسي H2O یا هم اوبه. کله چې دلته الکترون ضرورت پیدا سي، دغه فوټو سیسټم 2 ډېر تمایل لري چې الکترون واخلي. نو دغه اوبه راواخلي دوی، دا تجزیه یې کړي. چې کله ته اوبه تجزیه کړې، تا ته په لاس باندې درځي هایدروجنان او هم په لاس درځي اکسیجنان. نو که چیرې دوه مالیکوله اوبه وي، هایدروجنان به 4 دانې سي او اکسیجن به هم 2 دانې سي. اوس نو چې 4 هایدروجن په لاس درغله او 2 اکسیجن په لاس باندې درغله، ورته ګوره دلته موږ تاسو ویلي دي چې د هر هایدروجن په مدارو کې الکترون شته. که 4 هایدروجن یې، نو 4 الکترونونه د اوبو له هایدروجن څخه راواخلي. دغه 4 سره الکترونان چې د اوبو له هایدروجن څخه یې واخیسته، دا اوس دوی ته ورسي بیرته. نو دلته چې دغه الکترون کمی و، دغه د الکترون کمی څوک ورپوره کړي؟ اوبه یې ورپوره کړي. چې له هایدروجنانو څخه ته الکترون واخلي، هایدروجن باندې فقط مثبت چارج پاتېږي، 4 هایدروجن به پاتې سي. او اکسیجن چې کم تولید سوی دی، دغه اکسیجن به موږ تاسو ته له نبات څخه راووځي او موږ او تاسو به تنفس کوو، لکه څنګه چې دلته موږ تاسو په معادله کې وویل چې اکسیجن په لاس راځي او ګلوکوز په لاس باندې راځي. اوس نو دغه 4 هایدروجنونه په دې ځای باندې پرېږده، د اکسیجن خو مو کار خلاص کړي، دا مو د باندې د نبات څخه وایستئ، د پاڼې کې دا راوځي د سوریو څخه او د باندې محیط ته راوځي. اوس دغه پروسه د الکترون چې تر دې ځایه رسېدلی دی، په دې باندې اوس څه کېږي؟ په دې باندې دا کېږي، دغه الکترون چې پلاستوکوینن ته رسېدلی دی و دې ځای ته، دا له دې ځای څخه بالاخره ځي و دغه بل پروټین ته. د دې پروټین نوم بیا دی سایټوکروم B6F، یو بل پروټین دی. دغه الکترون ورڅخه کېږي، بالاخره له دې ځای څخه د الکترون ولاړ سي و دې ځای ته، دی یې ورڅخه واخلي، د بیا پلاستوسیانین ویل کېږي. کله چې دغه الکترون تر دې ځایه پورې داسې را رسېږي، داسې مزل کوي، داسې رواني، دې ته موږ او تاسو وایو ETC، یعنې د الکترون د لیږدولو زنځیر. الکترون اوس دلته لیږدول کېږي. کله چې دغه الکترون تر دې ځایه پورې راورسېږي، بالاخره تر دې ځایه پورې راورسېږي، تر فوټو سیسټم 1 پورې راورسېږي. کله چې تر فوټو سیسټم 1 پورې را رسېږي، دلته د الکترون انرژي کمیږي. نو د دې دپاره چې دغه الکترون بیا انرژایزډ سي، په فوټو سیسټم 1 کې هم عین لکه په فوټو سیسټم 2 کې چې کوم کلوروفیل و، دا کلوروفیل بیا دلته شته، دی بیا دغه لایټ جذب کړي. چې کله دا لایټ جذب سو، دغه الکترون چې کوم دی دا ری انرژایزډ سي یا هم بیا انرژي واخلي. چې کله دغه الکترون بیا انرژي واخیسته، د انرژي څخه ډک سو، دا بالاخره له دې ځای څخه بیا ولاړ سي و دې پروټین ته. له دې پروټین څخه دا الکترون بالاخره انتقالیږي و همدغه اخري پروټین ته.
دغه پروټین اوس څه کوي؟ د الکترون باندې اوس څه کوي؟ دا الکترون موږ تاسو ته اوس په کار باندې راځي، دی به اوس خپل کار کوي. دی څه کوي؟ دلته زموږ سره یو مرکب دی د NADP په نامه. دی خوارکۍ دلته ولاړ یې، وایي ما یو ډېر ښه ورور درلودی، دغه ورور اوس زما څخه انډیوالي زما سره نه کوي، زما څخه خوابدی دی. الکترون دغه پروټین ته وایي ته داسې وکړه ما د الکترون راکړه، ته چې ما د الکترون راکړې دی زما سره یو ځای کېږي. دی ورته وایي چې صحیح دی، بس دغه الکترون ته واخله. دا الکترون چې کله دلته ورسي هغه هایدروجن چې کوم و هغه ورسره یو ځای سي. چې کله هایدروجن ورسره یو ځای سي نو NADP واوښتي په NADPH مرکب باندې. دا دی بالاخره د NADPH مرکب جوړ سو. زموږ د ټولې عملیې هدف دغه و چې لایټ جذب سي، الکترون انتقال سي، بالاخره دا داسې ولاړ سي هلته NADPH ته ورکړي او هغه په NADPH مرکب باندې واړوي، یا هم نیکوټین اماید اډینین ډاینیوکلیوټاید فاسفیټ. دا یو موټر دی. دا موټر څه کوي؟ دا د هایدروجنان زغلوي. هایدروجنان زموږ او ستاسو ځای ترکیب په بله مرحله کې پکارېږي، هلته یې ورزغلوي. یعنې دی د هایدروجنان دغه څخه راباسي په دغه ځای کې د کلوروپلاست د ګریناس څخه یې راباسي سټروما ته یې راوړي چې بیا په دوم مرحله کې موږ تاسو ووایو چې دا چیرې په کار باندې راځي. اوس دا خو هغه د NADPH جوړ سو. دلته چې د الکترون له دې ځای څخه ولاړي و دې پروټین ته، بیا دې پروټین دلته یو کار کېږي. څه کار کېږي؟ کله چې د الکترون تر دې ځایه پورې راورسېږي دی یو کار کوي. دی داسې یو خوله لري، داسې یو خوله یې جوړه کړې ده. دی څه کوي؟ د باندې هایدروجن د دغه تالاکوید د کڅوړې څخه د باندې، یعنې په کوم ځای کې تاسو وګورئ دا کلوروپلاست په دې د باندې ځای کې، دلته په دې سپیس کې په دا خالي ځایو کې دلته هایدروجن خورا ډېر. نو چې دلته هایدروجن ډېر دغه هایدروجن باید ولاړ سي دننه یو خوا. دلته زموږ په کار دی هایدروجن، ځکه هغه د اوبو څخه پخوا لاره په لاس باندې راوړی دی. نو دغه پروټین چې د الکترون راورسېږي دی څه کوي؟ دغه هایدروجن قرار راواخلي دننه یې یوسي. داسې هایدروجن چیرې ولاړ سي؟ دننه ولاړ سي. پخوا لا هم هایدروجن شته، هایدروجن خورا دلته ډېر سي په دې ځای کې، یعنې د تالاکوید په دغه انر سپیس کې هایدروجن خورا ډېر سي. نو چې کله هایدروجن خورا ډېر سي دلته بالا نه ځایېږي، دلته یې غلظت ډېر سي، دلته یې شمېر ډېر سي. نو دغه هایدروجن باید بیرته د باندې ولاړ سي. د دې لپاره چې دغه هایدروجن د باندې ولاړ سي موږ او تاسې په یو بل ځای کې استعمالوو. موږ او تاسې اوس په دغه مرحله کې انرژي ته هم ضرورت دی. د دې انرژي لپاره موږ او تاسې دغه یو داسې ماشین لرو، دې ته موږ او تاسې وایو ATP سینتیز یا هم د ATP جوړونکی ماشین. دا ماشین بیا داسې خاصیت لري، وایي تر څو زه په حرکت باندې نه راځم چې هایدروجن مو ماته نه راوړي. دی بیا داسې دی لکه موټر چې په پټرولو باندې سرخي، دی په هایدروجن باندې سرخي. او هغه د موږ او تاسې پخوا له هایدروجن خورا اماده کړی دی. مازې به دغه هایدروجن راواخلو، داسې به ور انتقال کړو چې دی هایدروجن هم د باندې ولاړ سي او دغه ماشین هم په سرخ باندې راسي. کله چې دغه هایدروجن د باندې انتقالېږي دا ماشین په حرکت باندې راسي. څنګه په حرکت باندې راسي؟ دلته د باندې موږ او تاسې د پخوا څخه لا ADP لرو، یعنې اډینوزین ډای فاسفیټ. دا د انرژي یو کمزوری واحد دی، په دې کې انرژي ډېره نه وي. دی څه کوي؟ دی د ADP قرار واړوي په ATP باندې. څنګه یې واړوي؟ دغه اډینوزین ډای فاسفیټ چې دوه فاسفیټ یې درلوده دا قرار واړوي و درې ته، یعنې اوس په دې کې درې فاسفیټ ورسره یو ځای کې ماسي. نو چې کله دغه ADP په ATP باندې واوښته دا د موږ او تاسې ته انرژي چې شوه جوړه شوه، که یا دا د انرژي جوړه شوه. اوس نو تاسې ورته وګورئ په دې عملیه کې موږ او تاسې دوه شیان موږ او تاسې ته جوړ شوه. هغه دوه شیان څه دي؟ یو NADPH دی او بل همدارنګه ATP ده. دغه دواړه شیان تاسې په یاد لرئ دا په دې ځای کې جوړ شوي، په دغه کڅوړې په دغه غشا کې. اوس دا دواړه قرار راوځي که NADPH دی او که هم ATP ده، دا دواړه دلته اوس د باندې راوځي. دلته د باندې به اوس د ځای ترکیب په دوم مرحله کې خپل کار ادا کوي چې دغه دوم مرحله لایټ انډیپندنت یا هم ډارک ریاکشن دی. ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي ویډیو کې دغه ماده چې تاسو ویلې وه دا ماده به مکمله خلاصه شي. اوس موږ تاسو فقط دا زده کړه چې څنګه لایټ ریاکشن وشو، یعنې څنګه په ځای ترکیب کې دا لایټ جذبیږي، بیا دغه لایټ الکترون ته اوړي، بالاخره NADP په NADPH باندې اړوي او بالاخره ATP موږ او تاسو ته جوړیږي. ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو د ځای ترکیب په دوه مرحله باندې بحث کوو او ځای ترکیب خلاص شي. مننه.